لکه اوس یو ښځه ده بدرنګه ده کله داسې هم کېږي خصوصا هغه ملګري چې مور پلار وله رشته کړي یا رشتې کړي او د لیدلي نه او په داسې جنۍ واوړېدو چې هغه څه ده بدرنګه ده نو د ذهن ته په مخه دا سوچ راځي چې وګوره لکه دا بدرنګه ده دا بدرنګه ده هغه پلاني ته وګوره پلاني ته وګوره دا خپلوان رایې دی نو دې ټیم کې ته دې ته وګوره چې صحیح ده دا بدرنګه ده دا دینداره ده بدرنګه ده خو قدرمنه ده عزتناکه ده بدرنګه ده خو د میلمه څومره خیال ساتي بدرنګه ده د الله د حقوقو څومره خیال ساتي نو هغه یو نقصان ولا ته پټ که په دې ډېرو فایدو کې چې تا ته دې څومره فایده ده پوه شوې به که نه نو صبر به کړي او دا ژوند داسې نه تېرېږي چې هر یو مشتګریوانې او بدماشي او په مخه موږ دا جنګ جګړې کوو نو دې سره ژوند نه تېرېږي کله ناکله به ځان په زور غلی کې پته چې دا تجربه به ستاسو شوي و که نه خو کله ناکله به ښه درته پته وي چې دا ښځه په غلطه ده خو ځان به ولې غلی کې د دې ژوند د تېرولو دپاره یعنې لار بله نه وي و داسې کېدی شي چې سهار ماښام ما ورته جنګونه کوو کېدی شي سهار ډزه ډوزه ماسپښین بیا جګړه نو د شپې بیا جګړه اوس داسې هم نشي کېدی که نو د ژوند د تېرولو دپاره لازم دا دي چې په بعض څه به ما اوس تا سترګې پټوو لکه موږ چې دې خبر نه